او دا اولنی بادشاه دی په ځمکه باندې چې د په ټوله ځمکه باندې بادشاهي کړې ده نمرود او د په بابل ښار کې یو غټه بنګله جوړه کړې وه دنګه او همدا هغه کس دی چې د ابراهیم علیه السلام سره مناظره کړې وه د الله په باره کې الم تر الى الذي حاج ابراهیم في ربه ان آتاه الله الملك هغه سړی چې د ابراهیم علیه السلام سره مناظره کړې وه خبره یې کړې وه د الله په باره کې مستی پکې دې د لاسه راغلې وه چې الله وله باچایي ورکړې وه نو ډېرو مفسرینو دا خبره لیکلې ده او مشهور پکې امام مجاهد رحمه الله دی چې دلته د ابراهیم علیه السلام سره چې مناظره کړې وه د نمرود و بیا راځو دې قصې له چې د ده په دې پوزه کې دا ماشی ننوتی و او د هغې د لاسه به بیا خلکو دی وهو دا قصه امام طبري رحمه الله راوړې ده او دا قصه یو کس بیانې زید بن اسلم هغه دا وایي چې اولنی باچا په ځمکه کې چې ټوله باچایي د هغه وه په ټوله دنیا یې باچایي کړې وه او ډېر جبار سړی و هغه وي نمرود و وی الله بیا په هغه باندې یو ماشی مسلط کو چې دا ماشی د ده د پوزې ته ننوت نو 400 کاله بیا خلکو دی وهو او د ده دا سر به وهو په سټکونو به وهو او د کم سړي چې به د ده سره محبت و هغه به ډېر وهو او دغه روایت کې دا دی وي ده 400 کاله په ځمکه باندې ظلم کړی نو هغه 400 کاله بدلته الله دلته واغېستو 400 کاله یې دله عذاب ورکو ثم اماته الله بیا الله مردار کو دا روایت مرسل دی یو خو مرسل روایت زید بن اسلم دا خبره کوي صحابي څوک دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه اورېدلی د ملاقات کوم ځای کې د پیغمبر سره شوی دی ناول خو دا روایت مرسل دی او مرسل روایت دا کمزوری بل دا چې علما وی زید بن اسلم په خپله د ده حافظه لږه کمزوري وه نو ده به ارسال هم کو تدلیس به هم کو نو صحیح خبره دا ده چې دا قصه اسرائیلي قصه ده بني اسرائیلو نه دا واقع را نقل شوې ده د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه داسې په صحیح سند سره سندي ثابت خو بیا هم علماو دا قصه ډېره بیان کړې ده په کتابونو کې مفسرین هم بیان کړې ده مورخین هم لیکلې ده او عوام هم ډېره بیاني ځکه چې اورېدلې ده وجه د هغې دا ده چې په دې کې عبرت دی د عبرت دپاره علما دا قصه بیانوي چې وګوره څومره تکړه سړی و خو چې کله یې ظلم وکړو نو الله څنګه مردار کو څنګه یې پې ګوره دا ماشه یا مچ مسلط کو او داسې قسمه قصې د اسرائیلو نه را نقل کول د بني اسرائیلو نه د عبرت دپاره او د درس دپاره په دې کې څه حرج نشته چې څو پورې زموږ د شریعت خلاف نه وي حدیث کې راځي که نه چې حدثو عن بني اسرائیل ولا حرج بني اسرائیلو قصې بیانوي څه حرج پکې نشتي خو په دې شرط چې زموږ د شریعت خلاف به نه وي د عقیدې خلاف به نه وي د صحیح احادیثو خلاف به نه وي به هېڅ خبره نه ده او دویم پکې دا شرط دی چې داسې به نه وي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي پیغمبر ته به نه نسبت کوي بیان یې که دا قصه وایي داسې راځي کتابونو کې د بني اسرائیلو نه دا واقعه نقل شوې ده چې نمرود په دې طریقه مړ شوی خو نور په صحیح سند سره دا واقعه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ده ثابته والعلم عند الله